دوستانو سلامونه. نن درته په جیمیل کې ډیلیټ شوي پیغامونو په اړه یا میلونو په اړه معلومات درکوم چې تاسو کله له جیمیل ایمیل څخه مو بعضې میلونه ډیلیټوئ نو هغه یو څه مودې لپاره په یو ځای کې پراته وي. نن درته د هغې ځای په اړه معلومات درکوم چې کوم ځای کې تاسې خپل ډیلیټ شوي پیغامونه ترلاسه کولی شئ. هغه لپاره به تاسې جیمیل ته لاړ شئ. جیمیل ته چې لاړئ په دغه درې خانو باندې به کلیک وکړئ. هغه نه وروسته دا ټریش په نامه کوم اپشن چې دی په دې به کلیک وکړئ. نو دې ځای کې کله چې تاسې یو میل ډیلیټوئ یا یو نه ډېر میلونه ډیلیټوئ دغه ځای ته بیا راځي ټریش په نامه د دې فولډر نوم ټریش دی. نو دلته بیا دغه کوم میلونه چې تاسې ډیلیټ کړي وي که یو وي که یو نه زیات وي دا میلونه 10 ورځو پورې لکه څنګه چې دلته لیکلي items that have been trashed more than 30 days will be automatically deleted. یعنی کله چې 10 ورځې یا یو میاشت پوره کیږي نو دغه ټریش نه به هم دا کوم میلونه چې تاسې هغه ځای نه فولډر نه ډیلیټ کړي نو دا ټریش نه به هم دا په اتومات ډول ډیلیټیږي. نو دا به د نن ویډیو که خوښه شوې در سره لایک یې کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ د موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. نو که چینل مو تر دې دمه نه وي سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې نورې همداسې ویډیوګانې در سره شریک کړم. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم.